ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د وینډوز 10 زده کړې ته ښه راغلاست. دې نه مخکې چې موږ په وینډوز پروګرام کې په عملي شکل باندې کار شروع کړو، یو تعداد مسایل دي چې د کمپیوټر د اساساتو په نامه باندې یادېږي. یعنې هغه اساسي خبرې دې نه مخکې چې موږ په کمپیوټر کې عملي کار شروع کړو باید په هغه باندې ځان پوه کړو. لکه څنګه تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې دا د کمپیوټر تعریف څه شی دی، انپوټ ډیټا څه ته ویل کېږي، آوټپوټ ډیټا څه ته ویل کېږي، ډیټا څه ته ویل کېږي، انفارمیشن څه ته ویل کېږي. کمپیوټر په څو برخو تقسیم شوي دي. نو ته که چیرې کمپیوټر کې 10 پروګرام باندې پوهېږي خو که د کمپیوټر په تعریف باندې نه پوهېږي، ډیټا او انفارمیشن باندې نه پوهېږي، هېڅ معنا نه ورکوي. نو په دې خاطر زه غواړم مخکې د دې نه چې په کمپیوټر باندې او په کمپیوټر کې په وینډوز پروګرام باندې په عملي شکل باندې کار شروع کړو، غواړم دغه یو تعداد اساسات چې ما ځان سره جوړ کړي دي په دې باندې تاسو سره خبرې وکړم. صحیح ده؟ نو نن موږ څه کوو؟ اول درس د وینډوز دی، د وینډوز 10 اول درس. په دې ورځ کې موږ څه باندې خبرې کوو؟ بیسیک فنډامنټلز اف کمپیوټر، د کمپیوټر ابتدایي اساسات په دې باندې خبرې کوو. دې دپاره ما تیار دلته یو فایل جوړ کړی دی. ضرورت نشته چې مثلا تاسو دا ولیکئ ځان سره، تیار فایل شته دی. دې فایل کې مې دا معلومات یو ځای کړي، دا به ځان ته صرف پرنټ کړئ تاسو. نو دلته که چیرې تاسو وګورئ د دې فایل عنوان چې د بیسیک فنډامنټلز آف کمپیوټر په نوم باندې یادېږي، یعنې د کمپیوټر ابتدایي یا بنسټیز اساسات. دلته اولین تعریف چې مونږ سره دی هغه د کمپیوټر تعریف دی چې کمپیوټر څه ته ویل کېږي. تاسو باید اول د کمپیوټر په تعریف باندې پوه شئ. دوه درې تعریفه ما هلته ځان سره اخیستي دي. اول تعریف یې داسې دی چې the term computer is derived from the Latin word computer. computer یو کمپیوټر دی، یو کمپیوټر دی. صحیح شوه؟ کمپیوټر دا ای چې دی لږ ذره وړه تلفظ کېږي داسې پکې. which is defined as to calculate, to count, to sum up, etc. وای دا کمپیوټر لغت اصطلاح نه ده، دا د کمپیوټر اصطلاح دا د لاتین لغت کمپیوټر څخه اخیستل شوی دی. چی څخه؟ د لاتین لغت کمپیوټر څخه اخیستل شوی. ګوره کمپیوټر دا اصطلاح چې ده دا د لاتین لغت کمپیوټر څخه اخیستل شوی دی. او د دې کمپیوټر معنا چی ده؟ حسابول، جمع کول. ګوره ټو کالکولیټ حسابول، ټو کاونټ هم حسابول تول کېږي، ټو سم جمع کول تول کېږي. صحیح ده؟ یعنې که تاسو نه څوک داسې لنډ پوښتنه کوي چې کمپیوټر تعریف ورته وکړه، ما ته ووایه، ته به ورته وایې چې د کمپیوټر اصطلاح چې ده دا د لاتین لغت کمپیوټر څخه اخیستل شوی دی. او د کمپیوټر معنا چې دی حسابول، جمع کول، تعداد معلومول. خبره پوه شوې؟ دا د کمپیوټر یو تعریف شو. نو بیا لاندې څه لیکلي دي؟ Therefore, computer can be further defined as a programmable machine that is used for some numeric calculation. د دغه تعریف په اساس باندې چې دا مونږ مخکې وویلې، مونږ ویلی شو چې کمپیوټر چې دی دا یو داسې ماشین دی چې قابلیت د پروګرام لري، یعنې هغه مونږ پروګرام کولی شو. صحیح ده؟ څه دپاره استعمالیږي؟ use for numeric calculation، د عاداتو د حساب کتاب دپاره، جمع کول، ضربول، تقسیمول. صحیح شوه؟ د دې دپاره مونږ دا استعمالو. کمپیوټر د کمپیوټر اصطلاح چې ده دا د لاتین لغت کمپیوټر څخه اخیستل شوې ده. او د کمپیوټر معنا چې دی جمع کول، د تعداد معلومول. صحیح شوه؟ او په همدې شکل باندې مونږ ویلی شو چې کمپیوټر چې دی دا یو داسې ماشین دی چې قابلیت د پروګرام لري. مونږ کولی شو هغه پروګرام کړو. صحیح ده؟ استعمالیږي څه دپاره؟ د عاداتو د کالکولیشن، جمع کول، ضربول، تقسیمول، دې دپاره مونږ څخه استفاده کوو. دا لږ ذره مغلق غټ تعریف دی. که چیرې تاسو غواړئ چې لنډ ساده غوندې تعریف ما ته استاد ووایه، نو تاسو ویلی شئ چې in another word a computer is a device that performs computation. کمپیوټر یو ډیوایس، یو آله ده. که برقي آله ورته وایو که الکترونیکي آله ورته فرق نه کوي. کمپیوټر یو ډیوایس دی، یو آله ده. څه دپاره استعمالیږي؟ د حساب کتاب دپاره استعمالیږي. لنډ او اسانه تعریف. Computer
is a device that performs computation. Computation څه ته ویل کېږي؟ calculation، جمع کول، ضربول، تفریق کول، تقسیمول. کمپیوټر یو برقي ډیوایس دی یا تنها یو ډیوایس دی چې څه کولی شي؟ کمپیوټیشن کولی شي، کالکولیشن کولی شي. بل ډېر پر مفهومه تعریف چې دی، که غواړې چې ډېر داسې اساسي تعریف تاسو ته زه وایم، هغه دا دی: or computer is an electronic device or machine. کمپیوټر یو برقي ماشین دی او یا هم یو آله ده، برقي آله ده. څه دپاره څه کوي دا؟ which accept user data in the form of input, process that data and present its result in the form of output. وای کمپیوټر یو برقي ماشین دی یا یو آله ده چې زمونږ څخه معلومات په شکل د انپوټ اخلي. مونږ چې کله کمپیوټر ته معلومات ورکوو دته څه ویل کېږي؟ انپوټینګ ډیټا. هغه معلومات اخلي، تجزیه او تحلیل کوي. تجزیه او تحلیل نه مطلب چې دی په هغه باندې جمع عملیات هغه کوي، اجرا کوي، ضرب، تفریق، تقسیم، لاجیکل اپریشن، ارتمټیک اپریشن، دا ټول عملی په هغه باندې اجرا کوي. هغه تجزیه او تحلیل کوي. د هغه نه وروسته صحیح شوه پروسس د ډیټا څه معنا؟ هغه تجزیه او تحلیل کوي. and presents its result او د هغه نتیجه موږ ته وړاندې کوي په شکل د چی؟ in the form of output. نو لنډ بل تعریف دا دی چې کمپیوټر یو برقي ماشین دی، موږ نه معلومات اخلي په شکل د انپوټ، هغه تجزیه او تحلیل کوي او نتیجه یې موږ ته، مثبت نتیجه یې موږ ته، یا هر رقم چې نتیجه چې موږ وایو هغه په شکل د آوټپوټ موږ ته وړاندې کوي. څه شی چې د کمپیوټر موږ ته وړاندې کوي هغه ته آوټپوټ ډیټا ویل کېږي. صحیح شو؟ او څه چې موږ کمپیوټر ته ورکوو یا کمپیوټر موږ نه اخلي هغه ته انپوټینګ ډیټا ویل کېږي. ډیټا ګوره یو ډیټا دی، یو انفارمیشن دی. صحیح ده؟ کمپیوټر همیشه موږ نه خام معلومات اخلي. خام معلومات ته د کمپیوټر لحاظه هغه ته ډیټا ویل کېږي. هغه چې کله پروسس شي، چې کله کمپیوټر دغه نتیجه موږ ته وړاندې کوي هغه ته انفارمیشن ویل کېږي. پس کمپیوټر بل تعریف داسې دی چې computer is an electronic device or machine which accept user data in the form of input, process that data and presents its result in the form of output. ډیټا موږ نه په شکل د انپوټ اخلي، هغه تجزیه او تحلیل کوي، نتیجه په شکل د آوټپوټ موږ ته وړاندې کوي. دا بل تعریف شو. صحیح شوه؟ دا تعریف شو. دلته ګوره یو مثال ورکړی تصویر په شکل باندې. دا کمپیوټر دی. کمپیوټر ته څه ویل کېږي؟ موږ کمپیوټر هم ویلی شو، د کمپیوټر تر څنګ ورته پروسیسینګ سیستم یا ماشین هم ویل کېږي. کمپیوټر از an electronic device or a processing system. ځکه پروسیسینګ سیستم ویل کېږي چې زموږ ډیټا پروسس کوي. هغه مطلب هم واغسته. نو ګوره دلته یو کس دی، ما د شاګردانو امتحان واغسته. صحیح ده؟ دغه امتحان چې دغسې دا ورقې چې پکې دي که نه، دا ورقې چې دوی کې چې نمرې زه رسومه، دغه ورقو ته ډیټا ویل کېږي. ځکه دې کې صرف سوالونه دي او نمرې ما ورکړې، خو ما ته اوس دقیق معلومات نشته چې په دې صنف کې زما اول نمرګان څو دي، څوک اول نمره راغلی، څوک د نمره راغلی، څوک درېیم نمره راغلی. دا معلومات زه په کمپیوټر کې رسومه، دغه نتیجه زه کمپیوټر ته وایم چې په شکل د ګراف ما ته وښیه. دغه ورقې معلومات چې ما کمپیوټر ته ورکړو دې ته ډیټا ویل کېږي. هغه کمپیوټر پروسس کو، نتیجه ما ته په شکل د ګراف وښودله، هغه نتیجې ته انفارمیشن ویل کېږي. نو کمپیوټر چې دی دا پروسیسینګ سیستم دی چې زموږ ډیټا معلومات څه کوي؟ پروسس کوي. ډیټا څه ته ویل کېږي؟ خام معلومات ته ډیټا ویل کېږي. چې کله هغه پروسس شي هغه نه انفارمیشن جوړېږي. مطلب هم واخیسته. نو دا دغه تعریف په اساس باندې دلته وګوره موږ ویل چې کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې یوزر ډیټا، یوزر چا ته ویل کېږي؟ هر هغه څوک چې کمپیوټر استعمالوي، کمپیوټر ته معلومات ورکوي، هغه ته یوزر ویل کېږي. هغه معلومات اخلي په شکل د انپوټ، هغه تجزیه او تحلیل کوي، ګوره پروسیسینګ، او دغه نه وروسته دغه نتیجه موږ ته په شکل د آوټپوټ کوي. لاندې دا اوس موږ وویلې ډیټا انفارمیشن، چې کله موږ کمپیوټر ته معلومات ورکوو هغه ته ډیټا وایي، هغه بیا کمپیوټر پروسس کوي، هغه نه څه جوړېږي؟ انفارمیشن جوړېږي. اوس ما ته وایي ښایي ته خو حد اقل په دې باندې پوه شې چې ډیټا څه ته ویل کېږي، انفارمیشن څه ته ویل کېږي. ګرچې موږ وویل دلته خام معلومات ته ډیټا ویل کېږي، او چې کله ډیټا پروسس شي هغه نه انفارمیشن جوړېږي. دلته تعریف یې ما ته کړی دی. ډیټا واز انفارمیشن. واټ از ډیټا؟ ډیټا څه ته ویل کېږي؟ بعضې کسان درته وایي ولکه دا فلش واخله ډېر لږ زره ډیټا دا ما ته پرنټ کړه. ډیټا تعریف داسې دی: the raw form of facts in figure is called data. شکل خام اطلاعات و معلومات را به نام ډیټا یاد میکنه. د معلوماتو
خام شکل معلومات، یعنی هغه معلومات چې خام اوسي چې د هغه څخه موږ صحیح نتیجه نشو اخیستلی، هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ډیټا ویل کېږي. لکه ګوره ما سره 600 ورقې دي، د شاګردانو امتحان مې اخیستی دی، اوس زه په دې نه پوهېږم چې په دې کې اول نمره څوک دی، دویم نمره څوک دی، دې کې به کم 99% نمرې اخیستي، کم به 80% نمرې اخیستې ده، خو نه پوهېږم په دې باندې که نه. تر څو چې زه دا په کمپیوټر کې ورسوم، دا سورټ کړم، منظم کمپیوټر ماته نتیجه معلومه کړي، دې ته ډیټا ویل کېږي. خام معلومات ته څه ویل کېږي؟ صحیح شوه؟ لکه دلته ګوره مثال ورکړه، اگزامپل 2 جمع 2 دې ته موږ ډیټا ویلی شو. ولې؟ ځکه اوس دا معلومات نشته چې دې نه وروسته کوم عدد سره ضربېږي، دا سړی ورسره مساوي لیکي چې 2 جمع 2 مساوي کېږي 4 سره، تر اوسه معلوم کړی نه دی که نه، یعنې نتیجه موږ نشو اخیستلی. ښه دا کس دې لیکلي 2 جمع 2، بیا یې لیکلي نه دي چې دا مساوي څو کېږي، داسې لیکلي دي، بیا یې لیکلي نه دي چې دا بس بل عدد باندې تقسیموي، څه شی دی نه، دې ته ویل کېږي خام معلومات چې د هغه څخه موږ نتیجه نشو اخیستلی. لکه د اگزام پیپر، هلکانو نه ما امتحان واخیستو، خو اوسه پورې معلومات نشته چې څوک پکې اول نمره دي، چا ډېر سوالونه حل کړي، چا کم سوالونه حل کړي. صحیح ده؟ دې ته خام معلومات یا ډیټا ویل کېږي. صحیح شوه؟ دا ډیټا ده. بل واټ از انفارمیشن، معلومات څه ته ویل کېږي؟ ښایسته تعریف یې داسې دی چې د پروسسډ فارم آف ډیټا از کال انفارمیشن. وایي شکل پروسس شده ډیټا را به نام انفارمیشن یاد میکنم. کله چې ډیټا پروسس شي، هغه تجزیه او تحلیل شي. تجزیه او تحلیل نه مطلب چی دی؟ څوک اول نمره دی، څوک دوم نمره دی، چا ټیټې نمرې اخیستي، چا جګې نمرې اخیستي، اخر نه څوک اول نمره دی، اول نه څوک اول نمره دی. دې ته څه ویل کېږي؟ پروسسډ، یعنې ډیټا پروسس شو، هغه باندې تجزیه او تحلیل شوه. نو کله چې ډیټا پروسس شي، هغه نه څه جوړېږي؟ انفارمیشن جوړېږي. ګوره لیکلي when data is processed it become information. ګوره دلته کمپیوټر ته ډیټا ورکړې ده کیبورډ په واسطه باندې، هغه کمپیوټر پروسس کړې ده، آوټپوټ چې جوړ شوي انفارمیشن. لاندې بل مثال ورکړه، ګوره 2 جمع 2 مساوي کېږي 4 سره، نو دا انفارمیشن چې موږ نتیجه ترې واخیستله که نه، 2 یې هغسې د 2 سره جمع کړي دي او نتیجه یې 4 شوې، بلکل صحیح، دا انفارمیشن شو. بل چې لیکلی دی، بل مثال دا دی ریزلټ آف د ایگزام پیپر. هلته موږ تنها ایگزام پیپر لیکلی وی، خو کله چې نتیجه اعلانه شوه، هغه نتیجه ته څه ویل کېږي؟ انفارمیشن ویل کېږي. صحیح شوه؟ ډیټا او انفارمیشن باندې پوه شوي. انپوټ ډیوایس ته ویل کېږي، آوټپوټ ډیوایس ته ویل کېږي، هغه باندې وروسته خبرې کوو. دلته صرف تعریف دی، نو کمپیوټر تعریف هم وکړو، 3 تعریف هم ویلې. صحیح شوه؟ بیا ضرورت نشته تکرار ته چې د ویډیو سایز زیاتېږي، تاسو یې خپله وګورئ، دا نوټونه بیا تاسو ته پرنټ کوم. صحیح شوه؟ بل خبره چې دا د کمپیوټر جنریشن په باره کې ده. هغه کمپیوټر جنریشن کې ډېرې خبرې دي، خو هغه په باره کې زه نه غواړم خبرې وکړم، ځکه ډېر وخت هم په هغه باندې ضایع کېږي. لنډ تاسو ته ووایم، لنډ The first mechanical computer was designed in 1837 by Charles Babbage. It was called Analytical Engine. It was the first general purpose computer. Charles Babbage is known as the father of computer. وای اولین میکانیکل کمپیوټر چې دی دا په 1830 کې ډیزاین شوی و. د چا په واسطه باندې؟ د چارلس بیبیج په واسطه باندې. په همدې خاطر چارلس بیبیج ته فادر آف کمپیوټر، د کمپیوټر پلار وایي، ځکه اولین میکانیکل کمپیوټر چې دی دا چارلس بیبیج په دغه کال کې جوړ کړی و، نو ځکه د چارلس بیبیج ته څه ویل کېږي؟ فادر آف کمپیوټر ویل کېږي. نو که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې اولین کمپیوټر میکانیکل کمپیوټر چا ایجاد کړو، تاسو ورته وایي چارلس بیبیج. په کوم کال کې؟ په 1830 کې. او که ورته وایي چې د کمپیوټر پلار د څه نومېږي، تاسو ورته وایي چارلس بیبیج. صحیح شوه؟ لکه بعضې کسان تاسو نه پوښتنه کوي، وایي د اکاونټینګ پلار څوک دی؟ صحیح ده؟ نو دغسې تاسو نه هم کېدای شي څوک پوښتنه وکړي چې د کمپیوټر پلار د شي په نوم یادېږي. د اکاونټینګ پلار چې دی لوکا پسیلو په نوم باندې یادېږي. دا یو ایټالوي عالم و چې د ډبل انټري سیستم په اکاونټینګ کې هغه جوړ کړی. په کمپیوټر کې چې دی فادر اف کمپیوټر چارلس بیبیج په نوم باندې یادېږي. صحیح شوه؟ دا و هغه لنډ داسې معلومات د جنریشن په باره کې، نور نه غواړم خبرې وکړم، دا کیسې دي پکې. بل کمپیوټر تعریف هم وویله، خو تاسو په دې پوه شئ چې د کمپیوټر اساسي وظایف کم یو دي. کمپیوټر چې کوم اساسي وظایف ترسره کوي هغه کم یو دي، 4 اساسي وظایف دي. صحیح ده؟ کمپیوټر 4 اساسي وظایف، نور هم شته خو 4 اساسي وظایف دي. بیسیک فنکشن آف کمپیوټر اور ان انفارمیشن پروسیسنګ سیسټم. انفارمیشن پروسیسنګ سیسټم څه ته ویل کېږي؟ کمپیوټر ته ویل کېږي.
صحیح شوه د دې هغه اساسي وظایف کومه دي هغه بیسک چې دي there are mainly 4 common functions of computer system د کمپیوټر سیستم چې دی یا د کمپیوټر اساسي فنکشن و یا وظایف چې دي هغه څلور دانې دي کوم یو دي it accept and gather data کمپیوټر چې دی معلومات اخلي او هغه جمعواري کوي دې ته څه ویل کېږي انپوټ او انپوټ د چی په واسطه کېږي د انپوټ ډیوایس په واسطه باندې کېږي انپوټ ډیوایس کوم دي کیبورډ ماوس اوس ګوره ماوس ما لاس کې دی کیبورډ په کمپیوټر په منځ کې کار کوم متوجي دا انپوټ شو که زه لیکل کوم کمپیوټر کې د چیز په واسطه د کیبورډ په واسطه باندې کوم کیبورډ چې دی دا انپوټ ډیوایس شو ولې د په واسطه باندې ما ډیټا انپوټ کړه کمپیوټر کې نو یو دغه وظایف اساسي وظایف څخه د کمپیوټر چې ده it accept and gather data هغه معلومات قبلي او ځان سره جمعواري کوي دې ته څه ویل کېږي inputting data through input device بل it process data to become information معلومات ډیټا نه د خام معلومات دا پروسس کوي تجزیه او تحلیل کوي چې تر څو هغه نه څه جوړ شي انفارمیشن جوړ شي او دې پروسې ته څه ویل کېږي پروسیسینګ بل چې دی it store data information ام ډیټا ځان سره ساتي ام انفارمیشن ځان سره ساتي مثلا ما پکې ولیکلو چې د طلوع آفتاب پوهنتون دوم سمستر د اقتصاد پوهنځی د کویک بوکس د مضمون د شاګردانو نتایج جدول مې ورسو صحیح شو دا ډیټا رسې رسوم ورته وروسته مې دغه ګراف نتیجه معلومه کړه دا انفارمیشن شو کنه هغه ډیټا په کمپیوټر کې مې سیف کړه انفارمیشن مې په کمپیوټر کې سیف کړه دا آینده کال لپاره کچېرې موږ وغواړو دا ډیټابیس ته ورسو یا محصلین راځي شکایت کوي یا نور کسان تفتیش راځي ګوري ګوره یعنې کمپیوټر چې کوي ډیټا او انفارمیشن دواړه سټور کوي خام معلومات او پروسس شوي معلومات دواړه ځان سره سټور کوي صحیح شو دې ته څه ویل کېږي storing information or data بل it present information د ډیټا چې کله پروسس شي دغه نتیجه موږ ته وړاندې کوي چې هغه ته څه ویل کېږي آوټپوټ ورکېږي نو کمپیوټر څلور اساسي وظایف ترسره کوي it accept and gather information بل چیرې چې دې ته انپوټ ورکېږي بل چیرې بل ډیټا پروسس کوي it process data to become information بل it store data information او بل چیرې it present information نو یو ته inputting data ویل کېږي بل ته processing data ویل کېږي بل ته storing data ویل کېږي بل ته outputting or presenting data ویل کېږي نو وظایف اساسي وظایف څو دانې شو څلور دانې شو که چیرې تاسو نه څوک سوال کوي چې د کمپیوټر اساسي وظایف څه دي ورته ډیټا اخلي ډیټا ساتي ډیټا پروسس کوي او ډیټا موږ ته وړاندې کوي پریزنټ کوي دا یې بس اساسي وظایف شو د کمپیوټر بل کمپیوټر چېرته موږ استعمالوو ولې کمپیوټر موږ وایو د دې فایده چې کوم ځای کې استعمالیږي څوک درنه پوښتنه وکړي دلته ډېرې خبرې کړي خو دې خبرو نه زه تېرېږم ګوره as we have discussed about the computer is the need for digital era it is helping people to complete their task in hour that were before taking several days or months. Here we have explained the most important use of the computer system. Why computer چې لکه څنګه تاسو ته معلومات شته په ډیجیټل دنیا کې د کمپیوټر استفاده ډیره زیاته ده یا د کمپیوټر چې دی اساسي بخش د ډیجیټل ایریا ده یا ایرا ده صحیح ده یعنی د کمپیوټر is the need for the digital era نن سبا په دنیا ډیجیټلي کې چې دی د کمپیوټر استفاده یا درلودل دا یو اساسي نقطه ده ځکه چې کمپیوټر خلکو سره کومک کوي کم کارونه چې دوی په څو ورځو کې حتی په میاشتو کې ترسره کوله هغه په یو ساعت کې ترسره کړي ګورئ it is helping people to complete their task وایي دا خلکو سره کومک کوي کم چې خپل کارونه په یو ساعت کې ترسره کړي هغه کارونه چې دوی په ورځو او په میاشتو کې ترسره کوله نو ځکه په ډیجیټل دنیا کې کمپیوټر چې دی دا یو اساسي ضرورت احساس کېږي خلکو ته چې دا باید اوسي خلکو سره نو ځکه موږ وایو چې کمپیوټر داسې یو برقي ماشین دی چې په یو ثانیه کې په زرهاو کارونه ترسره کوي دی بل تعریف کم هغه ساحې کومه دي چې استعمالیږي کم وظایف اساسي وظایفو دپاره موږ کمپیوټر استعمالوو to store important data or computer can store important data وای کمپیوټر چې دی زمونږ مهم او مفید معلومات ځان سره ساتلی شي د معلوماتو ساتلو لپاره موږ کمپیوټر استعمالوو یو یوز دا دی بل لیکلي through computer
we can communicate with people around the world. د کمپیوټر په واسطه باندې موږ د ټولې دنیا سره ارتباط ساتلی شو، هغې سره خبرې کولی شو، افهام و تفهیم ورسره کولی شو. بل یې لیکلي computer is used for educational system. د تعلیمي اهدافو دپاره د کمپیوټر څخه موږ استفاده کوو. زیاتره دا کله چې کوویډ 19 راغی، دا کرونا مرض راغی، دا خارج کې چې کوم پوهنتونونه او زیاتره محصلین څه ته نه غوښتله، د انټرنیټ د طریق نه د کمپیوټر د ترونه تا کولی شي هغه ټول درسونه کې اشتراک وکړي، که سیمینار او که درسونه او بیا به صرف امتحان به دې آنلاین ورکولی زیاتره. نو دا د ایجوکیشنل پرپوز لپاره استعمالیږي نه استعمالیږي. بل computer is used for office work like data entry, support, development, etc. کمپیوټر موږ د اداري کارونو لپاره، دفتري کارونو لپاره استعمالو که نه استعمالو؟ چې دا بیخي یو عام ځای دی چې هر څوک چېرته چې لاړ شي په یو دفتر کې 100% کمپیوټر به موجود وي. بل لیکلي computer is used in banking and finance and marketing. په بانکداري کې، په مالي بخشونو کې، په مارکیټینګ کې، د ټول ځایونو کې کمپیوټر استعمالیږي او موجود دی. computer is used in government sector. په دولتي سکتورونو کې هم د کمپیوټر څخه استفاده کیږي، په دولتي ادارات کې هم د کمپیوټر څخه استفاده کیږي. په سپورت کې کمپیوټر استعمالیږي. په همدې شکل پریس اینڈ پبلیکیشن، په مطبوعه کې نه د چاپ چې کوي، په دې کې هم کمپیوټر استعمالیږي. او فاینلی کمپیوټر از یوز فور انټرټینمنټ، د ساتیري دپاره، د نور همداسې مسایلو لپاره د کمپیوټر څخه استفاده کوي. لکه مثلا زیاتره کسان ګیم په کمپیوټر کې انسټالوي، گیم باندې مثلا خپل ساتیري کوي. نو د ساتیري دپاره یا انټرټینمنټ دپاره موږ هم د کمپیوټر څخه استفاده کوو، ګیمونو جوړولو دپاره، همداسې نور اهدافو دپاره. دا هغه عمده ځایونه چې د هغه دپاره هغه ځایونو کې موږ کمپیوټر استعمالو یا کمپیوټر استعمالیږي هغه کې. سوال خو نشته دلته سره. نو زه خو داسې وایم چې د نن ورځ دپاره به ستاسو درس همدونه باسي، ځکه چې اوس دا کلاسیفیکیشن اف کمپیوټر چې دی دې کې لږ زره قصې زیاتې دي او کوشش کوم چې دا بل ریکارډ کې هغه کم د ریکارډ سایز زیاتېږي. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې درس که چیرې تاسو غواړئ زما نور درسونو ته لاسرسی پیدا کړئ، دا زما د یوټیوب چینل ادرس دی. یوټیوب ته به لاړ شئ، وبلیکئ محمد اسلام سیفزاده، زما چینل خلاصیږي او هلته به مراجعه وکړئ. هلته مختلف پروګرامونه دي ما په جوړ کړي د پښتو او فارسي ژبه، لکه د ایم ایس آفیس پروګرامونه، د انټرنیټ زده کړه، د اکاونټینګ سافټویر، د ټول درسونو تاسو د دې ځای نه لاسته راوړلی شئ. که بیا کم سوال مو، کم درسي مواد پکار په دې ایمیل باندې ماته ایمیل وکړئ. او که چیرې کم نظر مو درلودله، دا زما د واتساپ نمبر دی، کولی شئ ما سره خپل نظر شریک کړئ.